د خوست کابل لویه لار د پارک ترڅنګ یو میلمستون هوټل به هم جوړ شي. زنانه به ځان ته جومات وي او د څه ځایونه لري او نارینه به ځان ته وي. دا اولین پمپ دی چې په پکتیا کې د ال پی جي ګاز د موټرو د سهولت لپاره جوړ شوی دی. ګرمه اوبه هم لري که په ژمي کې چې څوک راځي دلته به ګرمه اوبه هم موجودې وي. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو، د لارې تصویرونه مو وکتل. نن راغلی یم د لوګر څخه راتیر شوی یم او دا نو د پکتیا ولایت د لومړنۍ دروازې سیمه ده. د تیرا کنډو په نامه یادیږي. تاسو به یې حتما نوم اورېدلی وي. د تیرا کنډو یو ښایسته ځای، یو ښکلې سیمه او هواداره سیمه، یخه سړه سیمه ده. دلته تاسو چې وینئ دغه غرونه، دغه سیمه سپیره وه، خو زموږ د افغانستان یو ملي تجار کور د یې ودان وي، دلته یې دغه ښایسته جومات په دې وروستیو کې جوړ کړی دی او د دې ترڅنګ د تیلو پمپ چې تاسو یې وینئ. ما اورېدلی دي چې دلته به یو پارک هم جوړ شي او د پارک ترڅنګ یو میلمستون هوټل به هم جوړ شي. تاسو وکتل چې څومره په ښه ډیزاین، په ښه ډیکوریشن او په ښه بڼه دلته دا جومات او دغه پمپ سټیشن جوړ شوی دی.
دا چې دلته نور څه هم جوړیږي او که نه په دې اړه دلته را سره ورور ولاړ دی لا ډېر معلومات به راته راکړي. بیا هم ستړی مه شي وروره، جوړې په خیر صحت دې ښه دی. کلاري ده پیل کې په مکمل ډول راته ځان وپېژنه. زما نوم خو انجینر فیض محمد عاطف دی او د ملي تجار محمد میرزا کټوازي د دغه زون مسؤل یم او د چې څومره پروژې دلته پلي کېږي د دغه پروژې مسؤل زه یم. ډېر ښه، ډېره مننه انجینر صاحب. کور ودان ژوندی اوسې، آباده اوسې. دا پروژه چې ده د خلیفه صاحب سراج الدین خقاني په سپارښتنه او همکارۍ او د ملي تجار محمد میرزا کټوازي په شخصي لګښت دغه په جومات جوړ شوی دی. ډېر ښه. څومره وخت کېږي دلته دا کار پیل شوی و؟ دغه جومات خو چې مونږ اچولو تقریبا څه کم 2 کاله وخت یې مونږ نه ونیوه او په 2 پوړیو کې جوړ شوی دی او ترڅنګ د عصري د اودسو ځایونه مونږ جوړ کړل او اوس تاسو د شاید خال چې یو بل مو د زنانه دپاره چې د دوی سهولت باید پکې کوي هغې دپاره مو ځان ته یو بل جومات جوړ کړو چې زنانه به ځان ته جومات وي او د څه ځایونه لري او نارینه به ځان ته وي. د دې جومات کار په مکمل ډول پای ته رسېدلی او د جومات کار خو بالکل پای ته رسېدلی دی. داخل کې جوړ دی انشاءالله؟ داخل هم جوړ دی انشاءالله، بیرون هم جوړ شوی دی. وبه یې ګورو، لیدونکو ته به یې هم وښایي وروسته انشاءالله. دوی به خپل هم نظر په واچوي د اورېدونکي کتونکي ټول. دغه تعمیر دغه جومات د نارینه‌و لپاره دی؟ ولې د ښځینه‌و لپاره مو کوم ځای کې جوړ کړی؟ دا نارینه ده. بیا د دوی په مابین کې چې دی هماغه د اودسه ځایونه چې دي د نارینه ځان ته اودسه ځایونه دي او د زنانه ځان ته دي او د هغې بیا ښي لاس ته چې دی هغه د زنانه دپاره جوړ شوی دی چې ښځینه جومات دی. د هغې کار هم تکمیل شوی که نه پاتې؟ هماغه هم بس خلاص دی او یو د رنګ پاتې چې لږ لوند دی خو انشاءالله هغه هم یو هفته کې تکمیلېږي سل په سل کې. چې لا ډیر کار دلته پاتې دی، بیا هم دا سیمه ورسره ډیره ښکلې شوې د دې جومات سره، د دې پمپ سټیشن سره، د تیلو پمپ سره. نو څه نور په نظر کې لرئ؟ ما اورېدلي دي چې دلته به پارک، میلمستون، هوټل هم جوړېږي. او بالکل دغه شان جوړېږي. اوس دغه تیل پمپ چې دی ټول په ګردیز کې د ګاز پایه نه لري. نو دا اولین پمپ دی چې په پکتیا کې د LPG ګاز د موټرو د سهولت دپاره جوړ شوی دی او ترڅنګ او په لوړ کیفیت او پټرول او ډیزل به دلته پکې کوي چې مونږ ولسونه به د دې څخه مفیده استفاده کوي. او د دې ترڅنګ نن مونږ هم یو هوټل واچولو چې هغه به ډېر په عصري ډول سره جوړ شي، یعنې یو نمونه به په افغانستان کې به یو نمونه د هوټل وي. او د هغې ترڅنګ مونږ یو میلمستون په نظر کې دی چې د هغې په څنګ کې یو میلمستون بل ځان ته جوړ شي چې د موږ ولسونه هیوادوال په ژمي کې او په اوړي کې راشي، دوی ته هر سهولت موجود وي او د دغه ځای څخه دوی خوند واخلي. زه بیا هم له تاسو څخه د ټولو هیوادوالو په نمایندګۍ ډیره مننه کوم. کور مو ودان. د جومات ډیزاین چې ګورم ماشاءالله له بیرون څخه ډیر ښکلی ښکاري. دا ډیزاین، دا نقشه د افغان انجینر لخوا جوړه شوې او که نه بهر نه راوړل شوې؟ دغه د مونږ خپل افغانانو انجینرانو جوړ کړي دي. مونږ یو انجینر ورور چې دی هغه مرتضی کریمي په نامه سره دی او دغه نقشه د ډیزاین کړې ده او دا نقشه د جوړه کړې ده خپله. په دې شکل او په دې ډیزاین ما پمپ سټیشن هم نه دی لیدلی. دا ډېره ښایسته نقشه ده. دا خپله د مونږ رئیس صاحب انتخاب و چې دا رقم باید نقشه جوړه شي او دا رقم باید کار په وکړي. نو دا د ده خپله هغه ده. د پمپ سټیشن یا د دې تیلو پمپ نقشه یا ډیزاین هم د افغان انجینر لخوا جوړ شوی؟ بله، دغه هم د افغاني انجینر لخوا جوړه شوې ده.
لکه اوس موږ تاسو افغانیان انجینران ډېر استعداد لري که نه او بهر انجینران نه چې دوی ډېر ښه کار کوي او په ډېر لوړ معیار سره کار کولی شي خو کاشکې چې دلته یې لږ قدر یې وای. او زمونږ هیله هم دا ده چې د خپلو استعدادونو قدر وکړو، عزت ورکړو، له ځانه سره یې وساتو، نه دا چې له لاسه یې ورکړو. کور مو ودان ژوندي اوسئ. د پانګونې په اړه راته ووایي چې څومره پانګونه په دې جومات شوې ده، نوره به څومره وشي په دې ساحه کې؟ او د جومات کو خو تقریبا څه کم $3 لک امریکایي او چې موږ دلته سرمایه ګذاري شوې ده او د هغه د ترڅنګ د تیل ټانک چې دی تقریبا $1.5 لک په دې باندې شوې ده. نو د هوټل چې دی او رستورانت چې دی دغه باندې تر اوسه معلوم نه ده چې دې باندې به څومره سرمایه ګذاري وشي. نو انشاءالله هغه به بیا موږ تاسو سره شریکه کړو او وخت سره هغه به هم جوړ شي، نقشه په ډیزاین مطابق به سرمایه ګذاري وشي. واه ماشاءالله دوستانو، تاسو وګورئ څومره ښکلی جومات مسجد دلته جوړ شوی دی. لکه څنګه چې تاسو بیرونی ساحه ولیدله همداسې دننه هم په ښکلي بڼه ښایسته ډیکوریشن ډېر ښکلی جوړ شوی دی. دلته به انجینر صاحب د دې جومات د داخلي برخې په اړه هم معلومات راکړي او دا چې په یو وخت کې څو کسانه دلته لمونځ ادا کولی شي، عبادت کولی شي. دغه جومات تاسو چې د داخل وینئ دا په 2 پوړو کې جوړ شوی دی چې لاندې پوړ کې تقریبا 400 نفره لمونځونه کولی شي او دوهم پوړ چې دی په دې کې 200 نفره، یعنې په جمله په یو وخت کې دغه جومات کې 600 نفره لمونځ کولی شي. جمله یو وخت کې 600 کسانو ته دلته د لمانځه لپاره ځای جوړ شوی دی. ماشاءالله ډېر ښکلی ډیکوریشن ډیزاین ورکول شوی دی. دغه نقشه چې ده د خپله موږ افغانانو جوړه کړې ده او داخل لکه خارج دغه ټول د ډیزاین چې د خپل افغاني انجینرانو د باندې کار کړی دی او دغه نقشه دوی جوړه کړې ده. نو ماشاءالله واقعا چې ډېر په ښکلي بڼه ښایسته بڼه جوړ شوی دی او ډېر داسې پاک منظمه دی. او زما هیله دا ده ځکه زیاتره مسافر په دې لویه لاره کې خوست طرف ته پکتیا طرف ته ځي او همداسې د دې ولایتونو څخه کابل لوګر لور ته ځي. نو کله چې دې جومات ته راځي په دې هیله چې نظافت مراعات کړي، پاک وساتل شي او هم هغه د هغوی په خپو کې چې کوم بوی وي که نه دلته په جومات کې پاتې نه شي، نظافت یې مراعات شي. بله موږ خو د جومات سره ترڅنګ په اساسي ډول په عصري ډول سره تشنابونه جوړ کړي دي. هر څوک چې راځي همدغلته دوی اول اودسونه کوي، هماغه ټول سهولتونه موجود دي. د یخ اوبه ترڅنګ ګرمه اوبه هم لري که په ژمي کې چې څوک راځي دلته به ګرمه اوبه هم موجودې وي. او بعد له هغې نه دوی چې کله جومات ته راځي نو دوی هغه مشکل به د پښو او د نوره د جرابو مشکل به د دوی حل شوی وي انشاءالله. په پیل کې که هلته ورشي ډېر به ښه وي او له هغې وروسته هلته جومات ته داخل شي د جومات هغه پاکوالی به ورسره مراعات شوي وي، نظافت به یې مراعات وي. برېښنا برق په اړه یې که راته ووایي چې دلته دولتي برق تاسو دې سیمې ته پمپ ته او دې جومات ته راتېر کړی که نه؟ نه دلته خو دولتي برق تر اوسه نه دی راغلی. موږ خپله سولري برق جوړ کړی دی دغلته چې 24 ساعته برق لري او هغې ترڅنګ یو غټ جنراتور موږ لرو چې کوم وخت کې که باران یا واوره وه چې سولر نه کار نه کولو نو هغه جنراتور موږ چلنوو. باید د جومات دغه ساحه چې ده 24 ساعته برق موجود دی ورته.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوس انجینر صاحب، پای کې څه پیغام څه وینا لري؟ او بس خو ټولو وطنوالو ته مونږ دا هیله ده، د تجارانو نه مو دا هیله ده چې راشي په افغانستان کې خپله سرمایه ګذاري وکړي او په افغانستان په خپله جوړ کړي او دغه رقم آبادۍ د موږ غریب ولس چې دلته پروت دی د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي چې دلته کار وکړي. ډېره مننه انجینر صاحب، کور ودان چې موږ ته د وخت راک معلومات یې راکړل. لیدونکو، تاسو د دې جومات د داخلي برخې یو څو ښکلي ښایسته انځورونه در سره وګورئ، بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې. درنو لیدونکو، هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د خوست کابل لویه لاره وه او په دغې لاره کې د تیرا کنډو سیمه وه چې تاسو ته مې په دې خپرونه کې ښکار کړې وه چې دلته دغه ښکلی تازه او ښایسته جومات جوړ شوی دی او د دې ترڅنګ د تیلو پمپ یا پمپ سټیشن. راتلونکي کې دلته به انشاءالله میلمستون هوټل یا رستورانت او یو پارک هم جوړ شي. کور دی ودان وي د افغانستان د دغې ملي تجار محمد میرزا کټوازي چې دلته دغسې یوه ښایسته سیمه جوړه کړې، جومات یې جوړ کړی او دې سیمې ته یې ښکلا وربخلې ده. بس خدای دې نور هم دغسې زمونږ په وطن کې ملي تجاران لا ډیر کړي چې دغسې وطن ته خدمت وکړي، کار وکړي او وطن ورسره آباد اوسي. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. الله مل شه، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.